دا بل ورځ 10 محرم الحرام تیر شوی دی. په دې باندې اکثر د شیعهګان چې په دې جلوسونو کې روزي، نو په دې کې اکثر مونږ ته مخې ته دا راغلي دي، خاص طور په پاکستان کې چې دی کله روزي نو بیا دی دغه ټایم کې په ځان باندې نه پوهېږي او دی بې قابو شي، او کله چې دی بې قابو شي نو بیا داسې الفاظ د دې د خولې نه وځي. لکه یو مشهور په دې میډیا باندې ډېر مشهور دی، رجب بټ نوم یې، هغه روته دی او هغه ځان ته موبایل نیولی دی په دې جلوس کې، او غټه غټه چغې وباسي او څه وایي چې په یزید باندې دې لعنتي، او د یزید په نیکه باندې په جد باندې دې لعنتي، او د هغه په چې څومره مشران دي په هغې باندې لعنتي. نو د دې مطلب څه شو؟ د یزید چې کوم مشران دي هغه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی، هغه د هغه پلارو او د هغه نیکه څوک هغه هم صحابي دی، ابو سفیان رضی الله تعالی عنه هغه هم صحابي دی. نو دا اصل کې لعنت چې کوم دی په یزید باندې یا کو یا نه، خو اصل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه په نښه باندې او په هغې باندې لعنت کړی دی. نو دا څومره لکه دا زمونږ په پاکستان کې روزي، او دا زمونږ په دې روډونو کې دلته په مردان کې ټول یو ټانګه شیعهګان به یا بني، او د دې لپاره تقریبا 2 ورځې، یو ورځ مخکې او بیا پورا چې کوم د لسم محرم روزي، نو په هغې باندې مکمل دا مردان بند دي، صرف دغه یو ټانګه شیعهګانو دپاره. داسې په ټول پاکستان کې دي ته کولو دا اجازت ورکړي، او دوی په دې ټول پاکستان کې ګرځي، او دوی ته ټول پاکستان بند دي، دوکانونه مارکیټونه هر څه ورته بند دي. د دې په سیکورټي کې زموږ فورسز ولاړي، او باقاعده دي په دک جلوسونو کې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په باره کې داسې الفاظ ادا کوي او داسې بې حرمتۍ کوي چې هغه د پاکستان تعزیرات پاکستان چې دی د دې په قانون کې هغه هم جرم دی، په هغې کې باقاعده د قید سزا ده، په هغې کې باقاعده د جرمانې سزا ده، باقاعده د هغې خپل یو شک دی چې د هغې مطابق چا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پسې کنځلې وکړې، بد ردي وې، نو باقاعده په هغې باندې به هغه شک جاري کېږي او هغه ته به سزا میلاویږي. دی په د خپلو جلوسونو کې په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پسې دومره بدې ردې وایي، دې ته چا سزا ورکړه؟ هېڅ چا ته پکې سزا نه ده میلاو شوې، الټه هغې ته سیکورټي میلوي، باقاعده د هغې دپاره ټول نیټورکس چې څومره دي هغه بند دي، هر څه بند دي، ټول پاکستان بند دي. دا ولې خپل عبادت چې دا دی ورته عبادت وایي، نو په خپل امام بارګاهو کې دې کوي که نه؟ هغې نه نه روځي، امام باړې چې څومره دي هغې کې دې لګیا که نه؟ دی بار ولې روزي په خپل د خلکو ته ځان ښي، او یو څو کسه به راټول شوي ځای په ځای، او هغې دپاره به ټول ښار چې هغه به بند دي، نیټورکس چې څومره دي هغه به ټول بند دي. لږ د سوچ نه هم کار اخیستل پکار دی، د دې دپاره اواز هم اوچتول پکار دي. او یاد ساتئ ګورئ، موږ خو صرف اواز اوچتولی شو، موږ صرف د دې خلکو خلاف کولی شو، نور دې ته به سزا الله انشاءالله په قبر کې خامخا ورکوي. علامه ابن حجر مکی رحمت الله علیه هغه په خپل کتاب الزواجر کې لیکلي دي، تاریخ حلب کې دا واقع لیکلي ده باقاعده چې په حلب کې ابن منیر نامې یو کس او هغه به باقاعده په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، خلفای راشدین چې څومره دي، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، دی پسې به بد رد وې، کنځلې به ورپسې کولې، څومره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې دغه شان حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه، دغه شان ابو سفیان رضی الله تعالی عنه، جلیل القدر صحابه کرام چې څومره په هغې پسې به بد رد وې. د هغه وی چې کله حلب ته نوجوانان یو څو لاړل، نو هغې دا خبره ورته چاته رسېدلې وه چې یاره څوک په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پسې بد رد وی، نو موږ په کتابونو کې دا کتلي دي چې د هغه نه به په قبر کې خنزیر جوړېږي. وی چې کله یې تپوس وکړه چې یاره دلته کې ابن منیر هغه خلکو ورته ووایي چې هغه خو مړ شوی دی، چې کله ورته دا پته ولګېده چې مړ شوی دی، نو په خپلو کې هغه نوجوانانو دا صلاح وکړه چې یاره دی خو مړ شوی دی، خو موږ ته دا خبر را رسېدلی دی چې څوک په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پسې بد رد وایي، د هغه نه به په قبر کې خنزیر جوړېږي. نو راځئ دا تجربه به وکړو، د ده دا قبر به کولو کړو، مشوره یې وکړه. داسې په یو وخت کې چې په هغه ټایم کې څوک نه په مقبره کې لاړل، او د ابن منیر هغه قبر یې وی کولو کړو. کله چې د هغه قبر کولو کړو او وی کتل، نو مونږه باقاعده د هغه په قبر کې د سره انسان نو چې دنه م وکتل، نو خنزیر پکې پروت او د قبلې د طرف نه د هغه مخ هم دی بل طرف ته اوړېدلی و. دا باقاعده علامه ابن حجر مکی رحمت الله علیه په خپل کتاب الزواجر کې لیکلي دا واقعه تاریخ حلب کې.
نو یاد ساته د دې لپاره مونږ خو به आवाज اوچتو که مونږ आवाज اوچت کو نو مونږ ته به د هغې اجر ملو شي مونږ به سبا الله ته جواب ورکولی چې زما په خوښو بندګانو پسې به دې خلکو بد ردوي تاسو د هغې دپاره څه کړي مونږ به د هغې دپاره आवाज اوچتو دومره आवाज به اوچتو چې څومره اوچتولی شو نور د دې نه زیات مونږ نشو کولی ځکه چې دلته کې ادارې شته حکومت شته هغه به د دې خلاف کاروایانې کوي مونږ خو نشو کولی نو مونږ دومره आवाज اوچتولی شو او باقاعده یاد ساته په دې باندې تجربې شوي دي چې د دې قبرونه کله کولو شوي دي او بیا دې کتلي شوي دي نو په هغې کې دې دا شکل چې کوم دی دا خنزیر شکلي نو یاد ساته صرف د دې لپاره आवाज اوچت کې چې ټول لږ غونډ یو موټی خلک دی د هغې دپاره غونډ پاکستان بند شي غونډ نیټورک یې بند شي د خلکو کاروبارونه یو ورځ په اربونو نقصان د دې د وجې نه وشي ځکه چې ټول پاکستان بند دي نو ولې داسې کېږي دی هغه خپل ځایونه چې د دې کم دي د هغې ته دا محدود کول پکار دي او د دې لیمټ جوړول پکار دي خو دې کې غلطي زمونږ د خلکو هم ده ځکه چې په دغه ادارو کې په دې کې د دې خلک شیعهګان ناست دي او دا ټول هر څه چې هغې له کوي دغه خلک یې وله کوي ځکه زمونږ خپل خلک نشته په دغه کې که مونږ اواز اوچتم کو الټه زمونږ څومره د صحابه صفای صحابه چې څومره مشران دي څومره د هغې څوک اواز اوچتوي نو هغه صحیح څو ورځې پس کال نیم زندګي چې ګورې بله ورځ وي هغه ځای کې چا شهید کو د هغې دا زندګي خو داسې په دغه کې تیریږي په هر وخت هغې سره دا یره د هغې خلکو سره د هغې خپلو خپلوانو سره چې یاره زه د صفای صحابه را طرف نه څه عهده مې لو شوه بسن قریب چې کوم دی نو د شهادت هم رانږدې شو دا هغې څه کوي صرف د دې شیعهګانو خلاف اواز اوچتوي نو د دې خلاف اواز اوچت کې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی دا رجب بټ او د په شان نور خلک چې دي دا دی له مونږه دا سپورټ ورکړی دی دا مونږ په سوشل میډیا باندې فالو کوو او دی دغه ځای ته مونږ رسولي دي که چېرې د دې مونږ بایکاټ وکړو دا ستاسو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره د مینې علامت دی چې تاسو دې سره بالکل بایکاټ وکړئ چا چې دا فالو کړي سبسکرایب کړي پر سوشل میډیا باندې مکمل یې بلاک کړئ او ختم یې کړئ چې دې ته پته ولګي چې د د ورځې په حساب سره په لکونو خلک دې دغه کې انفالو کړي نو ته پته ولګي چې یاره زه په کوم غلطۍ کې مبتلا یم او ما نه غلطي وشوه داسې خو دې ته احساس نه کېږي د دې نه بعد څومره چې شیعهګان دي بریلیان دي هغې له نور هم زموږ دا خلک پروموشن ورکوي او نور هم پروموټ کوي